لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. او مومنون دې د خپل مومنون نه بغیر کافرون لره دوستون نه جوړوي او څوک چې دا کور وکي نو نه دی دغه کس د الله تعالی د ډلې نه په هېڅ شي کې مګر دا چې تاسې له دغه کافر نه ځان ساتل غواړئ په ځان ساتنې سره او الله تعالی تاسې د خپل ځان نه ویروي او خاص الله تعالی ته ورتلل دي. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ته ووایه که تاسې پټ ساتئ هغه څه چې تاسې په سینې کې دي یا هغه څه چې ښکاره وي الله تعالی ته هغه معلوم دی. الله تعالی پوهیږي په هر هغه څه شي چې په اسمانونو کې دي او په هر هغه څه چې په مځکه کې دي او الله تعالی په هر شي باندې ښه قادر دی. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. په هغه ریځ کې چې هر نفس به هر هغه نیکي چې د کړې وي خپلې مخې ته حاضره پیدا کړي او هر هغه بدي چې د کړې وي هغه به هم پیدا کړي. دا نفس به ارزو کوي چې کاش کې د ده په منځ کې او د هغې بدۍ په منځ کې ډېر لرې فاصله وای او الله تعالی تاسې د خپل ځان نه ویروي او الله تعالی په بندګانو باندې ډېر نرمي کوونکی دی.